بسم الله الرحمن الرحیم د ملي سپورټس د کرکټ د زده کړې برخې ته ښه راغلاست. مننه کوو د ملي سپورټس د همکارانو راغلي دلته او موږ ته یې وخت راکړ د کرکټ د زده کړې دپاره د ویډیو د جوړولو. د نن موضوع د سپین بالینګ ده. سپین بالینګ یا رود توپ اچونه څه شي ته وایي، څنګه کیږي، څو قسمه لري، په ټیم کې رول یا په لوبډله کې رول، څه شی دی د سپین بالینګ. راځو اول سپین ته. سپین په ساده ژبه سپین بالینګ یعنی د بال تاوول یا د بال چورلول ورته ویل کیږي. څنګه بال وچورلو په هوا کې، دغه سپین بالینګ دی. څوک یې په یو ګوته چورلوي، څوک یې په درې ګوتو چورلوي، څوک څنګه اکشن یې فرق کوي. خو هغه عمده او مهم ټکی چې د سپین بالینګ په باره کې دی هغه د بال تاوول دی یا چورلول دی. نو سپین بالینګ عموما د هغه د نگاه نه د کرکټ د بیسک د نگاه نه یا د کرکټ د بنیادي خبرو د نگاه نه د کتابونو د نگاه نه په دوه ډوله دی. یو فنګر سپینر دی یا د یوې ګوتې والا سپینر، یو ریس سپینر یا د مړوند والا سپینر. بیا دې کې خلاصي مړوند والا سپینران دي او چپلاسي مړوند والا سپینران دي. چاینامین هم ورته ویل کیږي په بل اصطلاح. بیا د فنګر سپینران هم دوه ډوله دي. یو د لیفټ آرم سپینر دی چې په چپ لاس باندې سپین بال کوي یا په یو ګوته بال کوي، یا ارتھوډاک یا لیفټ آرم اپ سپین ورته ویلی شي. بل د خلاصي فنګر سپینران دي، هغه هم د یوې ګوتې والا چې په خلاص بال کوي. نو دغه قسمونه دي. بیا دې کې منځ کې ځینې نور سټایلونه دي یا د بالینګ یا د اپ سپین یا د دې خپل یو ځانګړي هر پلیر لکه میسټري سپینران هم دې کې راځي، یا هغه سپینران چې ګډ وډ بالینګ کوي، یعنی هغه یو هغه معلوم نه کله په یو ګوته کوي کله په درې ګوتو کوي. لکه مجیب یو میسټري سپینر دی، لکه داسې نور په دنیا کې سپینران شته. دا هغه مهم د سپین پیژندلو یا د سپین بالینګ په برخه کې د سپین خپله څه معنا ده، څو قسمه دي. اوس راځو د سپین بالینګ رول په ټیم کې یا په لوبډله کې څه شی دی. لکه څنګه چې ټول بلد دی د کرکټ سره، د سپین بالینګ رول د ټیم دپاره یا د لوبډلې دپاره د انټر کلب لیول نه، د یو کلب لیول د کرکټ نه ونیسه تر نړیوال سټیجه پورې ډیر مهم دی. نه تنها په لاندې لیول کې بلکې په نړیوال سټیج کې چې څومره اهمیت لري په هر فارمټ کې، په هر فارمټ کې د کرکټ که ټي 10 دی، که ون ډے دی، که ون ډے، که ټي 20 کرکټ دی، که ټیسټ کرکټ دی، هر کرکټ دی د سپین بالرانو رول ډیر زیات مهم دی په ټیم کې. خصوصا د افغانستان دپاره افغانستان د سپین بالرانو یوه فابریکه ګرځېدلې ماشاءالله، او دا زموږ د کرکټ یا زموږ د کرکټ د سټیج د جوړولو کې سپین بالرانو موږ ته ډیر زیات کومک کړی. راشد، مجیب، نور احمد، داسې ډیر نور هم لرو په مختلفو اکیډمیانو کې. د راشد غوندې د مجیب غوندې داسې په سلهاو سپین بالران موږ ډیر زیات لرو. دا د افغانستان د کرکټ سټرینث دی یا د هغوی د قوت یو وسیله ده. نو سپین بالینګ په ټیم کې رول ډیر زیات مهم دی، خصوصا په منځني اورونو کې. کله چې ون ډے کرکټ په منځني اورونو کې د سپین بالرانو رول ډیر زیات مهم دی، ځکه بال لږ زوړ شي بیا هغه په د فاست بالرانو دپاره د ګریپ کولو هغه مسله هغوی نشي کولی چې هغه څه ښه بالینګ چې په نوي بال کیږي هغه وکړي. نو سپین بالینګ په دې برخه کې ډیر زیات مهم رول لوبوي.